السلام علیکم دوستانو، د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، نن ورځ به مونږ ان یعنی ان نون وپېژنو چې ان څه شی دی او څنګه او چیرې استعمالیږي. د ان توری، دا توری د نون غږ لري او په کلمو کې له ام وروسته نه ادا کیږي. نون غرمه، په دې کلمه کې دوستانو ان چې د نون غږ لري یعنی ان د نون غږ لري، نون یعنی غرمه. نوٹ بک، کتابچه، په دې کې هم دوستانو ان چې د نون غږ لري یعنی نوٹ بک، نوٹ بک کتابچه. ایټم منی، که مونږ چې څنګه په دې تعریف کې وویل د نون غږ لري او په کلمو کې د ام وروسته نه ادا کیږي. دوستانو ایټم یعنی منی. له ان وروسته دوستانو له ام وروسته ان ده، ان خاموشه ده، سایلنت ده، هیڅ آواز نه لري، هیڅ غږ نه لري. ایټم یعنی منی. کنډیم غندل، په دې کې هم دوستانو له ان وروسته ام ده، ان څو خاموشه ده، نه تلفظ کیږي. کنډیم یعنی ان خاموشه ده، سایلنت ده. نون، نوٹ بک، ایټم، کنډیم. په دې باندې یو سنټنس ما هم جوړ کړی، هغه د دې لپاره چې مونږ ورباندې پوه سو دا د ان توری مونږ ښه په وضاحت سره وپېژنو. کنډیم یعنی غندل. They condemn the war in Afghanistan. دوی په افغانستان کې جګړه غندي. We condemn the poverty of Afghans. موږ د افغانانو فقر غندو. ایټم منی. ایټم is not good time. منی ښه وخت نه دی. ایټم is not good time. منی ښه وخت نه دی. په دې کې هم دوستانو له ان وروسته ام ده، ان چې څو خاموشه ده ځکه له ان وروسته ام ده. ایټم is not good time. منی ښه وخت نه دی. He likes season of autumn. هغه د مني موسم خوښوي. نون یعنی غرمه. دوستانو په دې کې ان چې څو د نون غږ لري، نون یعنی غرمه. I would like to go to the market in the noon. I would like to go to the market in the noon. زه غواړم چې غرمه بازار ته لاړ شم. نوٹ بک، په دې کې هم دوستانو ان د نون غږ لري. نوٹ بک کتابچه. When you go to bazaar, bring a notebook for me. When you go to bazaar, bring a notebook for me. کله چې بازار ته لاړ شئ زما لپاره یوه کتابچه راوړه. دوستانو دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ ول وګرځېږي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.